ابو هريره رضی اللہ عنہ دے فرمائی یو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن، سوک دے چې دا څو کلمات زمانه زده کی او په دې باندې عمل وکي او هغه چاته وخی چې څوک په دې باندې عمل کوي. ابو هريره فرمای ما ویل یا رسول الله زبدن ازدکم، ما تی وی وزبد خبر ازدکم. نبی صلی الله علیه وسلم د ابو هريره رضی الله عنه لاس راوړیو او بیا وته داسې شمار کړي، پنځه خبرې وته وکړي. یہ وته دا ویل اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام و نزان ساتا تب ډیر عبادت گزارے، غټ عابد کسته چې هغه حرام و نزان ساتي. زموږ مخکې تاسو ویل تقوا بنیادی یو اصل له چې پای سره د معاشري اصلاح کېدلی شي. نن منګ حرام خوري ولی کو، منګ پردي حقونه ولی خورو، اصل کې تقوا په من کې نشته. کچا سره خپل آخرت غم ور سره وي، څوک د الله له عذابونو یریدلې، د آخرت د شرم نه یریدلې، آخرت کې حساب کتاب نه یریدلې، دبر خور حق نه نیولې، دبر ترور حق نه نیولې، دو پردے حق نه نیولې، پردے ځمکه باندې به د غصب نه کولې، قبضې به نه کولې، رشوت به نه خوړلې، نور محرمات به نه کولې. خو اصل کې تقوا کمې ده جو هر سړی نه ترنده جوړ شوی دی، هر سړی ته بل مال خوري، هر سړی نه نن یو د شرمخ پشانتا قویر علی کمزور خوري. اصل تقوا نشواله دی. غټ عبادت گزار چاته ویلې کی، غټ عبادت گزار دیته نه ویلې کی، مخکې سب کې ناشته تسبیح مړی او د خور حقیم نیولې دی، د ترور حقیم نیولې دی، پر دې حق نه ور کوي، دیته چرته معبد نشي ویل کېدلې. دا منافقت دی چې ته مخکې سب کې ناشې تسبیح مړی او خېټه ټوله د حرام ورلکه غټ حرام خوري. زمانو دایتا عبادت گزار نه ویل کی، اسیا غاملۃ الناصبہ هندوستړ والله ناراضه، حرام هم خوري او مخکې صف کې ناسي، حرام هم خوري قرآن ته ناسي. تکن اعبد الناس، حرام نزان ساتا، غټ عبادت گزارته. اصل کې حرام نزان ساتلی دا ماتا به نه ګوره چې مونږ پرېدا، منځ به هم کې عبادات په نور هم کې، لیکن غټ عبادت گزار به علی چې کله حرام نزان وساتي. اتق المحارم تکن اعبد الناس. بیا وتوي ورطا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله چې څه درکړي دي پای باندې راضي شه، تب ډیر مالدار د خلکو نه یې، تب مالدار ځان حسابه الله کم څه درکړي په باندې راضي شه، نور مزید مطالبه مکوا، سچ الله درکړي په دې خوشاله شه، شکر ادا کړه الحمدلله، خپل خرم او خپل اسکم بل چاته محتاج نه يم. ورضا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. غټ مالدار به ته چې د الله په تقسیم باندې راضي شي. او درې متویل واحسن الى جارك، د خپل گاونډي سره احسان کوا، تكن مؤمنا، تب مؤمنی. اصل مؤمن هغه چې خپل گاونډي سره احسان کوي، گاونډي دا نه تنگ نه دی. زمانو بعضی اوقاتو کې من غیر شعوري طریقې سره هغه کارونه کو چې زما گاونډي په خپه کېږي. خدا انصاف دا موږ نه خپل ځان نه وانغست، اصل کې موږ به انصاف اخلو د خپل ځان نه. ته په خپل باندې سوچ وکړه، ستا په گاوند کې یو سړی اوسېږي او کم گاونډي چې هغه داسې یو کار کوي چې ته پې خپه کېږې، هغه کار ته هم مه کوه که نه. گاونډي چې ستا د کور مخه ګنده کوي، ته پې خپه کېږي که نه خپه کېږي، ته هم د گاونډي د کور مخه مه ګنده کوه که نه. دارنګې گاونډي هغه ستا په دې غلط حرکاتو باندې خپه کېږي، ډول سورنا ته لګېد، ته خپه کېږي که نه خپه کېږي، ته هم مه کوه دا کار که نه. انصاف په اصل کې موږ د خپل ځان نه اخلو. ګوره دا ایمان مسله ده. واحسن الى جارك تكن مؤمنا. گاونډي سره احسان کوه ته مؤمن حسابېدلی شي. د ایمان نښه دا چې سړی د گاونډي سره احسان کوي. او څلورم ورته وایي واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما.
مسلمان د پاره هغه څه خوښوه چې کوم ځان د پاره خوښې ته به مسلمان حسابېږي. دا اسلام ظاهري اعمال غداري چې مؤمن د پاره هغه څه خوښ که چې کوم ځان د پاره خوښې. دا جمله ډېر وسیع جمله ده، ډېر څه پکې الله یې ښودلي. د رسول جوامع الکلم دي، د نبی هغه خبرې دي جوامع الکلم، الفاظ مختصر، مقاصد پکې ډېر زیات دي. او چې په ایمان یې وی دا فکر چې زمونږ جوړ شو چې زه خپل مسلمان د پاره هغه څه خوښوم چې کوم ځان د پاره خوښوم، معاشره به خراب شي. معاشره چرته نشي خرابېدلی. زه دا خوښوم خپل ځان د پاره، ځان د پاره زه دا خوښوم کنه. زما سړی قدر کوي، زما سړی احترام کوي، زما مال څوک نه خوري، زما خور او لور ته څوک نه ګوري، زما بې عزتي څوک نه کوي، زما مال څوک نه اخلي. دا ټول موږ ځان خوښو کنه خوښو. بل مؤمن د پاره خوښ کا، قسم په الله معاشره ټیک ټاک تا. خو معاشره چې خراب ده اصل کې بدی خراب ده. ځان د پاره عزت خوښوم، بل د پاره عزت نه خوښوم. خپل لور او خور ته د بل چا نظر نه منم، لیکن زه به بل ته ګورم خیر دی، بل ته به زه ګورم. زمانو زمونږ اسلام هغه دا دی چې مسلمان د پاره باید څه خوښو چې کوم د خپل ځان د پاره خوښو. او بیا ورته فرمایي پنځمه خبره ورته کوي ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. ځان د ډېرې خندا نه وساته. ټیک د خندا کولی شي لیکن کثرت د ضحک، ډېرې خنداګانو ځان وساته، ځکه ډېره خندا زړه وژني. زمونږ زړونه سخت هم په دې وجه دي، زمونږ زړونه مړه شوي هم په دې وجه باندې دي چې د حد نه زیات موږ خنداګانې کوو، تجاوز کوو. سلمان فارسي ویلي کنه ویلې څو کسان زه ورته ډېر تعجب کوم. یو کس ډېر تعجب کوم چې هغه په بړق بړق باندې خاندي، دته پته نه چې الله نه خوشحاله دی که خفه دی، دته هېڅ پته نشته دی. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی. شیخ البانی رحمه الله ویلي اسناد حسن. د دې حدیث سند چې کوم دی حسن دی، حسن روایت دی.